با دستای گل استقبال شد. چگونه طالبان بر شما اجازه دادند؟ این تصویر است از روزی که شما تازه به کابل رسیده بودید. مالک صاحب سلام بر شما و بر بینندگان تلویزیون شما. ډیر زیاته مننه کوم چې ماته دعوت را کړی دی. بله زه خپل هیواد افغانستان ته تللی وم او ډیر زیاته خوشاله هم یم چې زه راغلم او ډیر خوشحالۍ سره بیرته خپل هیواد نه راغلی یم. تاسو دلته د محرم خبره وکړله. محرم زما سره شته و. زه هر چیز چې زه تللی یم زه د خپل پلار جان سره وم. درست، ولی در این عکس خوب پدر شما رو نمیبینیم. اینجا گلای سرخ هم میبینم که کس پر شما گل سرخ آورده. این گلای سرخ از طرف کی بود؟ میشه بگوین؟ ښه پوښتنه ده. د ګلونه چې دي د زما د پلار لخوا نه ماته راکړل شوي وو چې هغه ډېر خوشحاله و چې زه یې ولیدلم. ضرور نه ده چې زه خپل پلار په رسنیو کې راولم. هغوی نه خوښېږي چې زه د هغوی عکسونه په رسنیو کې د نورو خلکو سره شریک کړم. نو زما سره مې پلار و او هغوی راغلي وو میدانوایی ته ماته. بسیار خوب. ولی هدف سفر چی بود؟ درست است که افغانستان خانه همه ما و شماست، خانه همه افغان است، ولی هدف اصلی خودت از این سفر چی بود؟ به دنبال چی بودی؟ به دنبال از این بودم که بتانم وطن خود ببینم. د دې په زمن کې وشمه کړی چې د خپلو خلکو د څنګ سره اوسم. افغانستان هغه د رښتیا خبرونه خبره شم. هغه څه چې په رسنیو کې ښودل کېږي اکثره وخت هغه حقیقت نه لري. نو ما غوښتل چې په خپلو سترګو باندې حقیقت باندې پوه شم چې په افغانستان کې څه روان دي. درست. حقیقت یعنی چی؟ چی رو باید کشف میکردین؟ دنبال چی؟ زه د کشف دپاره نه وم تللی. زه د خپل هیواد د وضعیت دپاره تللی وم چې وضعیت وګورم. یو دی چې موږ تاسو دلته په اروپا کې ناست استو او د لرې نه قضاوت کوو. څه وخت چې بیا افغانستان ته څوک راشي افغانستان حالت بدل دی. نو زه د خپل هیواد د لیدلو دپاره تللی. زه فکر نه کوم چې ما کوم جرم کړی وي د افغانستان په تګ دپاره او زه نه کومه مجرمه وم چې زه تللی وم هلته. زه نه کومه جنګسالاره وم او نه کومه د خلکو مځکې مې قبض کړې وې چې ما اجازه نه درلودله چې زه افغانستان راړه شم. زه په ډیره خوشحالۍ سره راغلم خپل هیواد ته او ډیره خوشحاله بیرته راغلی یم. بله، بدون شک که رفتن به کشور یک جرم نیست خانم پتنگ. ولی بیش از 2 سال است که طالبان در افغانستان است. چرا شما وقتتر نرفتین که حال تصمیم گرفتین باید افغانستان برین؟ پشت افغانستان دق نشده بودین در این 2 سال گذشته؟ رفتن نمیتونستین یا مشکل دیگه بود؟ نه زه فکر کوم چې موږ تاسو ټول په خپل هیواد پسې همیشه خپه یو. همیشه زړونه هم کېږي چې خپل هیواد ته راشو. خو ما په د 2 کالو کې هره ورځ د تصمیم درلودله چې زه راړه شم. خو ما به حالت ته کتل ده چې ورځ تر بلې ما ولیدل چې زیاتره خلک ځي افغانستان ته. اول ته خپلو خپلوانو به موږ ته اول راکوله چې حالت دومره بد نه دی لکه تاسو چې په رسنیو کې ګورئ. نږدې نه راشه او هېڅ خبره نشته ده. نو زه راړلم او همدا رقم خبره وه. افغانستان کې هغه کومې خبرې چې په رسنیو کې کېږي په حقیقت که نشته دی. درست. ولی که حقیقت افغانستان چی بوده در موردش میپردازیم، ولی یک سوال مهم می است که چرا این سفر در این مرحله صورت میگیره؟ درست در زمانی که شما این سفر انجام میتین یک تعداد کسان دیگه هم به افغانستان رفتن، یک تعداد از ملاام رفته بودن چند وقت پیش از بریتانیا به افغانستان. آیا این جزئی همون پروژه که گفته میشه به یک نحوه سفید نمایی روی طالبان است؟ آیا این سفر شما هم جز از همون برنامه است یا تفاوت داره؟ ګوره که چېرته موږ تاسو راشو رسنیو کې چې کومې خبرې کېږي یا چې پروژه زه د کومې پروژې دپاره نه وم تللی. زه د خپل هیواد د لیدلو دپاره تللی وم. هغه ملایان چې تللي وو هغوی افغانان نه وو. زه یوه افغانه یم او هر وخت کولی شم چې خپل هیواد ته راړه شم. لکه تاسو ته مې چې وویل ستونزه په دې ځای کې ده چې هر وخت موږ تاسو افغانان د تصمیم ونیسو چې خپل هیواد ته راشو نو کیدای شي چې ځینې خلکو باندې دا خبره ښه ونه لګي یا کیدای شي چې هغوی نشي کولی چې خپل هیواد ته راړ شي یا کیدای شي چې هغوی دومره خرابیانې په خپل هیواد په منځ کې کړي وي چې نن ورځ خپل ځان یو مجرم ګڼي. نو زه په ډېره لوړه غاړه باندې راړلم او پرون هم تللم افغانستان ته. نن هم راړلم سبا ته به بیا ځم افغانستان ته. زه فکر کوم چې افغانستان زموږ تاسو ګډ کور دی او هر انسان اجازه لري چې خپل هیواد ته راشي او خبر ولري. ولی در چند روز شما به خوست میرین، به میدان وردک میرین، بامیان میرین، پنجشیر میرین. عکسای فراوان شما پست شده. من دارم تصاویر شما را. مثلا این تصویرتان در پنجشیر است یا این تصویر دیگه شما در بامیان است، در مقابل بودای بامیان. انتخاب از این ولایت ها چی هدف داشت؟ اینا اتفاقی بود یا شما خودتان انتخاب کرده بودین باید این ولایت ها را میدیدین؟ چگونه بود داستانش؟
ګورې ما خو وخت چې د افغانستان ټولو ولایتو ته لاړ شم خو متاسفانه زما سره هغه وخت یاري نه کوله دغه ولایتونه و چې د کابل ډیر زیات لرې نه وو نو ما کولی شوای چې روزمره سفر ورته وکړم او بېرته راشم نو دغه دلیل و چې زه دغه ولایتو ته راړم او د دې څنګ سره زما ډیری دوستان د پنجشیر او د خوست او د جلال او همدغه رقم د نورو ولایتونو نه دي هغوی به همیشه ماته قصې کولې چې دغه ولایتونه څومره ښکلي دي نو ما غوښتل چې د نږدې نه د ولایتونه وګورم او رښتیا وګورم چې دغه ولایتونو هغه ښکلا چې په تصویرونو کې موږ تاسو وینو په سترګو باندې لیدل کېږي که نه ټول ولایتونو ته چې زه راغلم ډېر ښایسته ولایتونه وو او خلک یې هم ډېر زیات مهربانه وو. درست. وقتی که در پیش جای خالی بودا عکس گرفتین چی به دلتان گشت؟ این کار طالبان را چی برش تعریف کردین وقتی که دیدین یک آثار تاریخی دیگر در جایش نیست؟ ګورئ زه د دې سرسخته مخالفه یم چې زموږ تاسو د رقم ځایونه د بیان وړل کېږي زه د دې طرفدار نه یم خو چې هلته راغلم ما غوښتل چې د دغې ځای سره عکس ولرم لکه همیشه چې هر انسان په یو مختلفو ځایو ته ځي او هغه ځایونه چې مشهور دي عکسونه ورسره وباسي او ما هم د دغه ځای سره عکس وایستلم. ولی وقتی که در بامیان بودین آیا به ذهن شما گشت یا خواستین ببینین که در این جایی که شما عکس گرفتین در این پیش بودا که من بازم تصویرش نشان میتونم و یا عکسای دیگه شما هم کنجاسته تصاویر زیاد بوده ولی من نتونستم کلش چاپ بکنم. آیا به دلتان هم گشت که زنان بامیانی اجازه ندارن به مکتب برن، زنان بامیانی اجازه ندارن به دانشگاه برن، زنان بامیانی اجازه ندارن که بدون محرم از خانه بیرون شوند؟ آنچه که در ورس گذشت طالبان آمدن تا درخت‌ها را قطع کردن، خانه‌های مردم را از خانه‌هایشون مردم را بیجا ساختن، اینا هم به ذهنتان گشت؟ حداقل اگر هدف شما بود که حقیقت ببینین این حقیقت ها رو هم دیدین یا نه؟ ګورئ زه چې څه وخت د افغانستان حقیقت ته ګورم زه یو ولایت ته صرف نه ګورم په افغانستان کې دغه ستونزې په ټولو افغانانو میرمنو باندې راغلي دي نه صرف په یوه ولایت باندې نو زه فکر کوم چې موږ تاسو همیشه مبارزه کړې ده زما د همدغه تاسو تلویزیون همیشه مرکې کړي دي او د میرمنو د حقوق دپاره ما غوښتنه کړې ده د مکتوبونو خلاصولو غوښتنه مې کړې ده نو زه د مکتوبونو تړل یا د میرمنو ته چې اجازه نه ورکول کېږي چې کار وکړي زه د دې سرسخته مخالفه یم او دې دپاره ما مبارزه کړې ده خو متاسفانه زموږ تاسو ځینې داسې کسان شته دي چې هغوی د مریضیو سره مخامخ دي هغوی په دې په ځای باندې چې زما هغه مرکې په صحیح هغه سترګو باندې ورته وګوري په سترګو باندې وړاندې کېږي په غوږونو باندې دوی کاڼه کېږي او زما مرکې دوی نه اوري زموږ د ما مبارزې ته دوی اصلا غوږ نه نیسي متاسفانه صرف د دوی په خاطر باندې چې زه په کومه ژبه باندې خبرې کوم زه د کوم ځای یم دوی د دوی په خاطر باندې په ما باندې انتقادونه کوي بغیر له هغې نه زه افغانستان ته چې زه راغلم باور وکړئ تیاره ډکه وه د خلکو نه هره ورځ تیارې ډکې ځي افغانستان ته او خلک همالته خپلو خپلوانو ته ورځي زما سره ډیری کسان وو په همدغه تیاره کې چې لوړپوړي مخکیني چارواکي کی بود با شما؟ زه فکر نکنم چې لازمه بوی چې زه د هغوی نمونه واخلم لازم است خانم پتنگ وقتی که شما در افغانستان میرین ببخشید وقتی شما در افغانستان میرین بازنشته میکنین افغانستان امن است در حالی که دهها همجنس شما زنها در زندان طالباست خب این رو باید توضیح بدین وقتی که شما دلیلتانی را میسازین که دهها نفر دیگه هم افغانستان میره مشکل نداره این دهها نفر دیگه کی است ګورئ هغه کسان دي چې همدغه تلویزیون د پردې تاسو له خوا نه راځي اونا نام داره نشان داره زنده هستن بینام خو نیستن وزیران دي سفیران دي زه تاسو مخکینی وزیران و سفیران دي ورځي او کدام وزیر کدام سفیر کدام وزیر کدام سفیر و وزیر را در طیاره دیدی که با خودت هم سفر بود و میرفت افغانستان ګورئ مالک صاحب زه فکر کوم دلته به اخلاقا ما دپاره ضرور نه وي چې زه دلته کوم کسان چې نه غواړي چې افغانستان د هغوی نوم واخلي زه دلته نوم واخلم زه به یې نوم نه اخلم خو زه تاسو دا خبره کولی شم چې خلک ځي افغانستان ته خلک سفرونه کوي تاسو په دې باندې ښه خبر هستئ خو خپل نه عکسونه وباسي نه دلته لیکنې کوي دلیل دا دی چې هغوی اکثره وخت دوی دپاره ځي چې ودرېږي چې هغه د دوی کورونه چې قبض شوي دي هغه بېرته راخلاص کړي خپلې پیسې بېرته راوباسي بېرته په پټه باندې راوځي هلته بېرته ورځي د همغې طالبانو چپلوسي کوي او بیا دلته په تلویزیونو کې راځي بیا وایي چې والا په افغانستان کې وضعیت په دا رقم شکل باندې دی زما ټول هدف دا دی چې په افغانستان کې ستونزې موجودې دي زه په دې باندې سترګې نه پټوم خو په هغه رقم شکل باندې چې په ځینو رسنیو کې ښودل کېږي په رقم بد نه دی لکه چې ځینې وخت موږ تاسو تصویر وړاندې کوو درست ولی یک سوال دیگه در مورد هدف سفر شما ماندم او حتما از شما میپرسم ولی مهمتری است که در راه بامیان کابل یک ویدیوی دیگه شما را میبینم شما اینجا درایو میکنین
ما این عکس از ویدیوش ما گرفتیم و در موتر شما خودتان همزمان که درایو میکنین در تایپ موترتان هم خواندن نغمه پلی است. اینجا نوشته است که نغمه MP4. یعنی چی؟ طالب خو اجازه درایو بر زنا را نداده. خودت به اساس کدام اجازه ای کار کردی؟ ما نفسي ګورئ اول خو به زه تاسو ته وایم چې میرمنې په افغانستان کې د موټروانیو اجازه لري. افغان میرمنه کولی شي چې موټر په افغانستان کې وچلوي. خانم پتنگ کدام کس را خودت دیدی که در حاکمیت طالبان در کجا؟ غیر خودت اینمی کار کس دیگه در حاکمیت طالبان نکرده و تو نمیتونه اجازه نیست برش. بالکل کړی دی او د استیما په خپل سترګو باندې لیدلې په افغانستان کې میرمنې موټر چلوي. هغه میرمنې چې غواړي چې موټر وچلوي زه تاسو ته ویلی شم چې هیڅ ممانعت د موټروانۍ دپاره په افغانستان کې میرمنو ته نشته دی. خو ولی وقتی که باز آهنگ نغمه شنیده میشه این خو را خمر بالمعروف اجازه نمیده. این از کجا اجازهش گرفته بوده؟ در شخصی موټر میده هر نفر چې په شخصي ځای کې طالبان موسیقی را بند کرده. په موسیقي په ځایو کې بنده کړې ده چې چیرته په عام ځایونه دي چې څوک په خپل کور کې وي په موټر کې وي هغه د هغوی شخصي ځای دی موزیک اوري خلک هر شی چې کوي د هغوی سره څوک سړي کار نه لري. ګورئ په دې کې خو کومه ستونزه نشته. موږ تاسو باید په دې باندې خوشحاله اوسو. دغه زما ویډیو چې د موټرواني راووتله تاسو خو باید خوشحاله اوسئ. همدې دپاره همدغه خوب است. دقیقاً این چیزی را که شما میگین سوال کل مردم افغانستان است که مردم باید خوش باشن. مردم وقتی خوش می باشن که نمی یک رک شما دارین سایر خانمای دیگه هم داشته باشه. مردم گلایه و شکایتشان از یک بام و دو هواست به این مفهوم که دیو پتنگی نمی اجازه را داره اما یک خانم دیگه افغان نمی اجازه را نداره. برعکس در زندان انداخته میشه، خشونت میشه، لط میخوره. آن مردم میپرسه ویژگی که خودت داری چیست؟ آیا طالبا را میشناسی؟ آیا نزدیکی با طالبا داری؟ آیا طالبا ازت حمایت میکنه؟ چی است؟ چی فرق خودت با خانم دیگه افغان داری که می اجازه را نداره خودت باید داشته باشی؟ همون چیست؟ جرأت زی جرأت لرم ما جرأت بکنم. اگر بحث جرأت باشه زنان افغان در مقابل طالب در سرک بیرون شده اعتراض کرده. این کار خودت نکردی. این جرأت چگونه جرأت زه اعتراض دم دغه رسانۍ له خوا ما خپل اعتراض کړی دی. په افغانستان کې ما مرکه کړې ده ما اعتراض کړی دی او خپل نیوکې مې پکې کړې دي. خو زه تاسو ته دا خبره کولی شم ووایم افغانه میرمنه جرأت باید وکړي او کولی شي چې دغه کوم درایوینګ چې ما کړی دی ستونزه پکې نه لیدل کیږي. ما چې سفرونه کړي دي پکې ستونزه نشته. خانم پتنگ فکر میکنم که این سوال من بسیار واضحه. در روزی که خودت درایو کردی یا در روزایی که خودت در کابل درایو میکردی با آهنگ نغمه میشنیدی در امون روز جولیا پارسی با بچهش بندی میشه در زندان میره و خودت از جرأت گپ میزنی. او دختری که استاپ میشه در برابر طالب و در مقابل طالب اعتراض میکنه اونم یک جرأت کار داره. سوال من است که می تفاوت خودت چیست؟ این جرأت فکر نکنم که دلیل اصلی مسئله باشه. اون چیز دیگه چی میتونه باشه؟ نزدیکی با طالب است، شناخت با طالب است، چی بوده؟ ګورئ دلته که موږ تاسو راشو چې مقایسه‌ایي فکر وکړو چې والا د هغې سره ستا توپیر څه دی. زه خپل وطن ته په چکر باندې تللی وم. زه خپل وطن ته خانم پتنگ صاحب بسیار ببخشین شما در لندن تجارت دارین درست است؟ فعال حقوق زن هم هستین یک کار بارم دارین بسیار مصروف هم هستین. اگر شما بر چکر رفتین چرا نمیرین اسپانیا؟ چرا نمیرین سوئیس؟ چرا نمیرین دبی؟ باز میرین افغانستان و اونجا هم نشته میکنین افغانستان امن است. اگر هدف شما چکر بود چرا جای دیگه نرفتین؟ ګورئ که چیرته په دې باندې ممانعت په ما باندې وشي والا زه چیرته ځم چیرته باید لاړه شم چیرته باید لاړ شم دا زما خپله فیصله ده. زما خپل هیواد دی. زما پلار پکې هملته اوسیږي. زما فامیلونه پکې اوسیږي. د دې زه مستحقه یم او حق لرم چې زه خپل وطن ته لاړه شم. زه فکر نه کوم چې په دې باندې باید په ما باندې نیوکې وشي او دلته راغلو دې لپاره چې ګیس تر بیګا پورې تاسو همدغه لابي کوئ چې ولې افغانستان کې میرمنې حق د ژوند کړو نه لري ولې په میرمنو باندې بد رفتاري ورسره کیږي. خو که چیرته یوه میرمن راپورته کیږي موټر چلوي دلته میرمن راځي عکس اخلي میرمن راځي. خانم پتنگ فکر نمیکنین که از جرأتی که شما میگین از او که شاید تفاوتی بوده که شما مهمان طالبان بودین و به این خاطر در شما ای آزادی داده شده بوده؟ بالکل نه. زه تاسو ته ویلی شم چې همدغه رقم شکل باندې چې زه ګرځېدم ډېری افغانان یې همدغه رقم شکل باندې ګرځېدل. ولی حداقل ما به عنوان خبرنگار یک زن افغان ندیدیم که درایو بکنه و کارهایی که شما کردین می آزادی رو داشته باشه در افغانستان.
ګورئ دلته موږ تاسو په لندن کې ډېرې مېرمنې لرو خو زیاتره وخت کېدای شي تصویرونه به نه باسي هغه به په سوشل میډیا کې شیر نه کړي خو زه چې ځم خپل هېواد ته او په جرات باندې هلته خپل کوم حق حقوق چې ما ته راکړل شوي دي زه د هغو نه استفاده کوم ولې نه اجازه چې زه د موټروانۍ لرم ولې ونه استفاده ونه کوم زه چې اجازه لرم چې زه په ولایتو باندې د خپل پلارجان سره وګرځم خود به ورسره ګرځم په جرات باندې ګرځم په مختلفو ولایتو باندې به ګرځم زه فکر نه کوم چې دا اجازه باید ما نه څوک واخلي درست ولی وقتی که حامیان طالبان مثلا جنرال موبین در توییتر نوشته میکنه که دیو پتنگ میمان از چند روز عزتش بکنین فکر نمیکنین که شما در اصل از جانب طالبان اسپانسر میشین حمایت میشین و این آزادی تضمین میشه بر شما و او خاطرتان جمع از دلتان جمع از بامیان میرین پنجشیر میرین وردک میرین دیگه ولایت‌ها هم میگردین ګورې سپانسرشیپ ته خو زه ضرورت نه لرم از ما خپل فکر کوم خپل کاروبار هر څه شته دي زه ضرورت ته اصلا سپانسرشیپ ته نه لرم دا چې څوک مېلمه پالنه کوي زه فکر کوم موږ تاسو افغانان ټول مېلمه پالنه کسان هستو همیشه چې یو چیرته اوس موږ تاسو چې همیشه یو بل سره ګورو څومره مېلمه پالنه کوو پس مهمان طالبان بودین از طرف طالبان مهمان نوازی شدین این قبول داره ګورې زه تللی وم خپل وطن ته خپل وطن لیدلو دپاره تللی وم زه د هیڅ عمل مننه نه وم زه تللی وم چې خپل هیواد وګورم دا که تاسو هر رقم ورباندې ولی در کشور ما شما طالباست و شما هم گفتین که افغان‌ها عزت میکنن پس شما مهمان طالبان بودین حالا افغانستان که ټول طالبان نه دي ګورئ افغانستان کې 40 میلیونه وګړي پکې اوسي هر حاکمیت د مانو نه چې موږ تاسو په جمهوریت کې لیدلو موږ تاسو ټول جمهوریتان وو په هر نظامونه به راځي مګر هم د مانو نه لري چې افغانستان به ټول دی و ګرو د لاندې به خلک به خپل هیواد لپاره نه استفاده خاطر طالب دی بسیار خوب خانم پتنگ از مقامات طالبان کی ملاقات کردین انس دیدین سراج دیدین استانگزی دیدین کی دیدین در این سفر ګورې زما لیدنې چې د لوړپوړو چارواکو سره چې وي صرف د دې دپاره وي چې زه د افغانستان د میرمنو د حق حقوق نه غوښتنه وکړم زما لیدنې همیشه به د همدې دپاره وي زه به مبارزه خپله د افغانانو میرمنو دپاره به زه مخته بیایم خو که چېرته موږ تاسو په دې باندې راشه اوس نیوکې شروع کړو چې ته ولې تللی وې خپل هېواد ته ته د څه دپاره تللی وې هېواد ته ښه به دا وي که چېرته تاسو ما نه دا پوښتنه وکړئ چې څه باید وشي په افغانستان کې تر څو دغه کوم کارونه چې تا کړي دي چې موږ تاسو مېرمنې وشو کړئ تشویق کړو چې هغه موټرواني وکړي تشویق کړو چې هغوی وشي کړئ په ولایتو کې وګرځي تشویق کړو چې هغوی وشي کړئ په رسنیو ته راوځي خپل غږ راپورته کړي متاسفانه موږ تاسو دغه خبرې ټول دومره کوچنۍ کوو وړوکې کوو چې ته څه دپاره تللی وې ته ولې نغمې بدلې اورېدلې ما صرف د نغمې بدلې نه اورېدلې د ما هر هنرمند چې دی چې زما خوښېږي ما ولی در امون ویدیویی که درایو میکردین آهنگ به نغمه بود پتنگ صاحب به اون خاطر من به اساس امو اسناد گفتم شما ویدیو رو ببینید امونجا نوشته است نغمه MP4 ولی یک طرف مالک صاحب نغمه بسیار هنرمند بسیار خوب ما هستم من بسیار هنرمندا را میشناسم که دوستایم هستن ما آهنگ همیشه شنیدیم از افغانستان که رفتیم در هر جایی که رفتیم آهنگ شد دقیق من شنونده آهنگای نغمه هستم من با امرایش هیچ کدوم مشکل نداره مردم افغانستان هم دوستش داره مشکل طالب امرایش داره که موسیقی رو بند کرده سوال من این است که اگر کسی دیگه در موتر خود آهنگ باره امر بالمعروف استادش میکنه شاید هم بندیش کنه گذشته از اینکه لتوکوب هم شاید شوه ولی یک مسئله من میتونم بر شما بگم که نمیال شما برین افغانستان در موتر بشینین موزیک بشنوین هیچ مشکلی نیست درست ولی یک مسئله دیگه شما گفتین که در مورد حقوق زنان صحبت میکردین سوال من از مقامات طالبان کی رو دیدین از کسایی که من نام گرفته من سراج استانگزی کسی از اینا رو دیدین یا ندیدین سعی کنین ما که کسایی که ضروری بود هغه کسان چې واقعا ضروری بود چې زه باید ورسره وګورم او چې زه وشم چې خپل پیغام ورته ورسوم ما د هغوی سره ولیدل خو زما هدف چې زه تللی وم افغانستان دپاره دا وه چې زه وشم که حالت د افغانستان وګورم د ما هدف صرف دا نه وه چې زه راړه شم چې زه د مقام سره وګورم او زه دوی سره هغه خپل غونډې ورسره ولرم خپل هدف ته زه ورسېدلم د ما هدف همدا و چې د افغانستان خلکو حالت وبینم ما د افغانستان خلکو حالت ولیدم او بیرته راغلیم درست خانم پتنگ حداقل در جریان می سفر با یکی از زنان معترض هم دیدی که ازش بپرسی چی روزگار داره چی وضعیت داره کسی هم دیدی بله موږ تاسو معترض افغانان هر یو معترض ده په افغانستان کې د خپل کور نه موږ تاسو په خپل کور کې زما په خپل کور کې مېرمنې دي چې هغوی متاسفانه نن ورځ نشي کولی چې مکتوبونو ته راوړي شي موږ تاسو نشو کولی چې مشخص یوه دوې کسانې په نوم کې ووایي چې دغه معترضې ده نورې نه دي معترضې په افغانستان کې هر افغانه مېرمنه زه په هغو باندې معترضې نومېږدم او هر افغانې مېرمنې همیشه کوشش کړی دی چې د افغانستان د حق حقوق دپاره کار وکړي خو متاسفانه د افغانستان مېرمنې
د پاره څومره کار ضروری دی په 240 کالونو کې چانه دی ورته کړی. بسیار خوب. کوتاه حقیقت افغانستان در حکومت طالبان چی بود؟ در چند کلمه اگر بگوین افغانستان حاکمیت طالبان یعنی چی؟ ګوره بلا شکه چې ستونزې په افغانستان کې موجود دي د میرمنو د پاره خو که چیرته راشو د امن پیسا باندې زه فکر کوم چې په افغانستان کې هغه نسبی امن چې فعلا راغلی دی هغه شته دی خلک کولی شي چې مختلفو ځایونو کې سفرونه وکړي خو یګانه شی چې واقعیت هغې دپاره کار پکار دی هغه د افغانستان خلک ډېر زیات غریب دي د غربت نه باید راوایستل شي او د دې څنګ سره د میرمنو د حقوق دپاره کار باید وشي او د مکتوبونو دروازې باید راخلاصې شي. درست. ولی خانم پتنگ به عنوان سوال اخیری گفتگو از این نوع مبارزه را که خودت انتخاب کردی و گفتی که میخواستی به قد برسی بری اوضاع را ببینی همین نوع مبارزه را که خودت به پیش میبری از این نوع مبارزه واقعا راضی هستی؟ از این همه انتقادایی که متوجهت است از هر چی که انجام میدی با اینا چگونه کنار میایی؟ یعنی به عنوان یک فعال حقوق زن چگونه کنار میایی؟ همین نوع مبارزه تا واقعا برش باور داری؟ مالک صاحب ګوره زه کومه نوې مبارزه ما نه ده پیل کړې دغه کومه مبارزه چې موږ کوو زه فکر کوم زموږ تاسو هره میرمنه چې دا د غوښتنې د مکتب کوي زه غواړم چې مکتب دروازه راخلاصه شي زه غواړم چې میرمنې کار وشي کړی زه حق حقوق د میرمنو دپاره غواړم ولی به خاطر این مکتب هم خود شما به خاطر این مکتب هم خود شما مورد انتقاد بودین در آغازی که طالبان آمده بود شما را کلی انتقاد میکرد که دیوا پتنگ از این سیاست بسته بودن مکاتب به یک نوع حمایت کرده گفته وقت بدین برای طالبان حالا خود شما پیشنهاد میکنید ګوره زموږ تاسو هدف ټول یو دی دا چې به څوک انتقاد ور باندې کوي او څوک چې نوی نوم ور باندې هغه یوې خواته کیدو خو هغه کسان چې واقعا انتقاد کوي هغوی زیاتره تعصب لري هغه کسان دي چې واقعا لکه خپل ځانونو سره هم ستونزې لري په خپلو ځانونو سره په جنګ کې دي. آنچه که در طالبان دیدی باور داری که طالب تغییر میکنه و حقوق افغان‌ها و زنای افغانستان به رسمیت خود شناخت یک روز؟ ګورې که چېرته موږ تاسو مجاهدین را په زړه کړو چې دومره غټو ګیرو سره وراتلل او دوی کالي را په زړه کړو په څه رقم شکل باندې وو هغه څه رقم نیکتایي پوه شول په څومره کم وخت کې زه فکر کوم چې هر انسان امکان لري چې تغییر وکړي نو زه فکر کوم چې هغه مجاهدین چې تغییر وکړله زه په دې باور باندې یم چې افغانستان یو ښه لوري ته کولی شي راشي که چېرته موږ تاسو متحد اوسو. و این رای را که انتخاب کردی برای مبارزه ادامه خواهد داشت درست با همه انتقادات؟ دغه مبارزه ګوره دغه مبارزه ټولو یو ځای پیل کړې ده زه فکر نه کوم چې زما کومه مبارزه د بل څه دپاره فرقش هم است که شما مثلا افغانستان میرید نه و بی پیام میرسانید که افغانستان امن است این فرق بسیار کلان است با دیگرها. ګوره افغانستان ته خو د تاسو څو ورځې مخکې یوه وکیله تللې وه د رقم سفیران او وزیران دوی ټول څه ستونزه لري چې افغانستان ته څوک راشي تاسو هم کولی شئ چې راشئ افغانستان ته خو زموږ تاسو هیواد دی ولې رانه شو افغانستان ته ما خو تاسو ته ووایي چې زه خو کوم جنګ سالاره نه یم چې افغانستان ته رانه شم نه مې کوم قتل کړی دی زه به په لوړه اس په غاړه باندې به زه خپل هیواد ته هر وخت چې وغواړم زه به ځم. سپاسگزار هستم دیوا پتنگ فعال حقوق زن که در این بخش دیدگاه و تا اینجا در این گفتگو با من بودید. سپاسگزار. وقت شما بخیر. و بیننده عزیز در ادامه این